عزت مند مشرانو بشرانو من او تاسو الله پاک د ژوند را کړی دی. د دې مخکې زموږ د استادو ته یو داسې مرحله را روانه ده چې هغې ته مرګ ویلی کېږي او داسې یو ناشنا شیز دی، داسې یو حقیقت دی چې څوک ترې نه انکار نشي کولی. عزیزانو محترمو، په دې دنیا کې داسې خلک پاتې کېږي چې څوک د الله پاک نه انکار کوي، الله جل جلاله نه مني. څوک د رسولانو نه انکار کوي، انبیا نه مني. څوک جنت نه مني، څوک دوزخ نه مني، د آخرت مراحل نه مني. خو چې څومره خلک د ځمکې په دې سر باندې پاتې کېږي، ټول د مرګ نه انکار نشي کولی، مرګ مني. داسې یو حقیقت دی چې هغه په هر چا باندې راتلونکی دی، په هر چا دا مرګ را روان دی، راځي. زموږ او ستاسو د سترګو د وړاندې په زرګاو خلک لاړله، روان دي، سلسله روانه ده، مخکې تللي دي، ډېر خلک وفات شو، زموږ مشران وفات شو او دا سلسله روانه ده. یو ورځ به په موږ باندې کې هم دغه مرګ راشي، موږ به هم بل جهان ته ځو. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی حدیث پاک تے اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، چې ډیر ډیر یادوي هغه مرګ، کم مرګ چې کم با ټول خوندونه، ټول مزې، ټولې ځایکې ختمي. داسې یو حقیقت دی مرګ چې په دې سره د انسان د ژوند دغه ټول خوندونه ختم شي. انسان په کور کې په ګرمه بستره کې پروت دی او دی ځان د یخنۍ نه بچ کوي. مرګ چې به راشي نو بیا ده سره سوکه ورکړي، بسترې نږدي چې باران وریږي، یخني ده او په دې قبرستان کې په دې هدیره کې به دې څنګه شپه کوي، راشئ دا بستره کمبله ورسره په دې قبر کې کېدی نه، همدغسې پرېږدي او راځي. یا دارنګه ګرمۍ کې څوک وفات شي نو کور کې خدای خپل دا بدن بچ کوي، دا ګرمۍ نه ځان ته اے سی لګوي، ځان له انتظامات کوي. ګرمۍ کې وفات شو همدغسې قبر کېږدي، یو سیسټم یو چیز ورسره څوک نه وړي. نو ټول ځایکې ټول خوندونه د مرګ سره د انسان ختمیږي. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اکثر ذکر حازم اللذات الموت، هغه سیز هغه مرګ چې کوم ټول ځایکې ټول خوندونه ختمي، کثرت سره دغه مرګ چې کوم دی هغه یادوي. دا کله به راځي هېڅ پته یې نشته. که چېرته انسان ته د دې معلومات وی، علم وی ورسره چې زه به د 50 کالو کېږم یا د 80 کالو کېږم، بیا به زه وفات کېږم، نو بیا خو زه یو خبره وه چې ځان دنیا دپاره تیار کړه، دنیا وګټه او چې کله د مرګ وخت دې نږدې شي بیا به تیاری وکړي. دا سیسټم نشته، بلکې د انسان د مرګ هېڅ پته نه لګي چې په کوم وخت کې په ده باندې کې مرګ راځي. نو دې وجې نه هر وخت ځان تیارول پکار دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو انسان باندې چې کله ماښام شي نو دی بیا سبا ته انتظار نه کوي چې زه به سبا ته ژوندی پاتې شم او سبا به زه تیاری وکړم. یو انسان باندې سحر شي ماښام ته دې انتظار نه کوي چې زه ماښام به راشي نیک عمل په حکم فرصت به میلاو شي، نه، ماښام شو در باندې غنیمت یې وګڼه، لږ مهلت درته میلاو شي، په دې کې الله پاک رضا ده. سحر شو در باندې دا غنیمت وګڼه، خپل رب چې کوم دی هغه پکې راضي کړه، هېڅ پته د مرګ نه لګي. داسې داسې خلک دي چې ښه ژوند دي، صحیح سلامت روغ رمټ د ځمکې په سر باندې ګرځي، یکدم راپرېوځي. موږ څه وایو؟ هارټ اټیک ورته وشو او دارنګې زړه یې کار پرېغوسته او هغه باندې د مرګ فرشته راشي، نیټه یې پوره شي، د دې دنیا نه بیا چې کوم دی هغه روان. نو عزیزانو محترمو، دا تریخ وخت، دا داسې وخت چې ټولې ځایکې به ختمې کي، دا په موږ او تاسو باندې را روان دی. د مرګ په وخت کې بیا د انسان یو څو کیفیت شي.
قرآن کې الله جل جلاله د دې بیان کړي. فرمای کلا اذا بلغت التراقیہ، الله پاک فرمای په سورۃ القیامت کلا اذا بلغت التراقیہ، چې کله موږ وایو کنه چې زړه خولې لراغی، چې کله د انسان د ساه د مړی تراشي. وکلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من اراق، دغه ټیم کې بیا د خوښه خلک سوي انسان باندې په د مرګ وخت راغلی وي کنه، او د خوښه خلک سوي چې څوک داسې طبيب دی، څوک داسې کس دی چې تعویذ ولا وکړو، څوک داسې طبيب راولو، حکیم راولو چې د علاج وکړي، څوک ډاکټر راځي چې د دې بنده علاج وکړي. بیا کله موږ امبولانس راغواړو او کله یو سیز او کله بل سیز، او دا مریض هم په مخ کړي وي، پیسې په لګو، په لکاو روپۍ لګو، یو هسپتال بل هسپتال، خپل وس انسان چې کوم دی هغه کوي. وظن انه الفراق، دا ټیم کې چې دا کوم په بستر باندې پروت دی، دا کوم چې چکر ورکول کېږي هسپتال ته په منډه منډه موږ پوزو دې سوي چې اوس زما د جدای و خراب زه اوس خپل د دې خپلوان نه جدا کېږم، دا آخرت طرف ته وځم. وظن انه الفراق، رب العالمین څه فرمایي والتفت الساق بالساق، کله چې پنډای د بلې پنډای سره وتړل شي، انسان چې کله وفات شي نو دا دوه انګوټان یو د بل سره موږ تاسو سوکو دا ور سره وتړو. وظن والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، په دغه وخت کې انسان دا به خپل رب طرف ته چې کوم دی هغه بیا روان وي، څوک بیا نشي منې کولی، انسانان بې بسه وي، خلک بې بسه، خپلوان بې بسه وي، ټول ورته د لاس په نامه ولاړ وي، خو څوک د بچ کولو طاقت چې کوم دی هغه نه لري. هلته ورته د مرګ فرشتې راغلي وي، سر ته ورته ولاړې وي، د دې انسان د روح چې کوم دی هغه قبض کوي. بیا د روح قبض کولو عزیزانو محترمو دا ټول کیفیت دی. نیک بنده پسې چې کوم د الله پاک بنده وي، د پسې فرشتې په یو صورت کې راځي، په نیک صورت کې ورپسې راځي، او چې کوم مشرک کافر وي، فاسق او فاجر وي، د پسې بیا د مرګ فرشتې هغه بیا په بل کیفیت کې راځي. او نیک بنده پسې داسې فرشتې راځي چې ډېرې زیاتې خوبصورت وي، ښایسته فرشتې دا راشي، ملک الموت په ښایسته صورت کې، دارنګې نورې مقربین غټې فرشتې ورسره ښایسته صورت کې راشي، او نورې فرشتې دومره ډېرې راشي چې تر اسمانه پورې دا قطارونه ولري، داسې قطارونه چې ځان سره د جنت نه د مشک او د زعفرانو لباس راوړي وي. او دا فرشته ورته وایي ملک الموت ایتها النفس الحمیده کانت فی الجسد الحمید اخرج، ای پاک روحه ته په پاک بدن کې وي، راوځه. ډېر په نرمۍ سره، ډېر په اسانۍ سره دغه روح دې نه د مرګ دا فرشتې اخلي، تسلي ولا ورکوي. نیک بنده د مرګ په وخت کې د دا رنگ سپین شي یا زیړ شي، دا د دوه ډول نه کېږي. سپینېږي خو ځکه چې د الله پاک د مقام وښیه او د مرتبه د الله پاک وښیه. موږ تاسو د مرګ په وخت کې څه وایو، کله ښځه مخې له راځي، کله که مور او پلار ژوندي وي مخې له راځي، او کله بچي مخې له راځي، رشته داران مخې له راځي. او دا کم انسان باندې چې د مرګ کیفیت شروع وي نو دی کله یو ته ګوري او کله بل ته ګوري، نو یو به مخې له راځي، موږ وایو که دی د ژوندو خلکو ته ګوري، حالانکې دی چې دا نظر اړی راړي دی د خلکو ته نه ګوري، بلکې دا چلونه لرې شي د الله پاک بره په اسمان کې د مقام وښیي. د نیک بنده ته دا وښیي چې دا ستا جنت کې مقام دی، د ته ښکاره شي، نو د رنګ هغه خپل بشارتونه زیرې چې دی وګوري، د رنګ تک سپین شي. او یا د مرګ په وخت کې د نیک بنده رنګ زیړېږي د څه د وجې نه، ناشنا مخلوق وګوري فرشتې چې د ده نه مخکې د مخلوق دا فرشتې نی کتلې، نو چې اول ځل باندې کله وګوري نو دی ګبراو شي، ویریږي. دا فرشتې ورته تسلي ورکوي، مه یارېږه، هېڅ غم ونه کړي، هېڅ پریشاني ونه کړي، موږ در سره یو. نو ډېر په نرمۍ سره د ده نه دا روح چې کوم دی هغه اخلي. خو بیا هم کله چې دا روح د بدن نه جدا کېږي، د دې خپل یو تکلیف وي، د دې خپل یو اثر وي چې دا تکلیف دا په هر انسان باندې کېږي.